بسم الله الرحمن الرحیم. په دې هیله ټول به روغ او جوړ یاست. دغه سپېڅلې ورځ د تاسو ټول ته مبارک وي. واقعا همدا یو ډېره په ټوله دنیا کې دغه ورځ لمانځل کیږي او ټولو پر دغه ورځ باندې ډېر مهم بحثونه وکړه. زما دپاره هم ډېر شان نوي وه، ډېر موضوعات. نو زه غواړم چې په پیل کې تاسو ته یو شعر هم ډالۍ کړم، ځکه دا د ښځې اړوند دی، بیا به نورې خبرې کوو. ته که راته ووایه چې ښځه خو کمزورې ده، توان د چکې نه لري، په مازې پو نسکورې ده. زه بیا هر غښتلی د هر ملک د ښځې زوی بولم. زه بیا هر غښتلی د هر ملک د ښځې زوی بولم. مور دی زیږولی پهلوان دی قهرمان که دی. ښځه بېله نره، نر بې ښځې نیم انسان دی. پیل به کوو. زما موضوع دا دی چې زه تاسو ته په آلمان کې اوسېدل، د افغاني ټولنې څخه لرېوالی، د ماشومانو دپاره زه تاسو ته یو کتاب معرفي کوم چې په هغه کتاب کې ډېر مهم بحثونه شته. زه راځم د کابل پوهنتون دروند استاد چې برحال استاد دی او فعلا په امریکا کې په دکترا باندې اخته دی. د هغه یو کتاب تاسو ته معرفي کوم چې هغه زموږ د نړۍ په نامه دی، د استاد محمود مرهون. دغه هغه لومړۍ صفحه ده چې د کتاب نوم هم دی او په کتاب کې کوم مهم محتوات دي هغه ټوله په ډېر ساده ژبه باندې تشریح شوي دي چې کولی سي زموږ ماشومان چې په الماني ژبه زده کوي په خپل ژبه هم زده کولی سي. تاسو په دغه کې سلایډو کې عکسونه وینئ. په دې عکسو کې ځینې مهم موضوعات مطرح شوي دي چې د مذهب په اړه دي. زموږ دپاره مذهب سره کرښه ده نه، موږ مسلمانان یو، باید هغه خپل ماشومان ته څه ور وښیو. زموږ د پوشاک، زموږ کوم پوشاک کوو، په کومو ولایتو کې کوم کالي اغوندو، د هغه په اړوند هم تاسو په تصویر کې وینئ چې لونګۍ ده، منظورۍ ده، لنګوټه ده، رخچینه ده، خولۍ ده، چپنه ده، پکول دی، کمیس دی، پټو دی او غاړه. دغه هغه شیان دي چې موږ په افغاني کلتور کې کاروو او دا زموږ ماشومان ته تر ټولو مهمه ده چې باید ور وښیو. ملي سمبولونه، د اتلانو پیژندل، د اتلانو سره اشنایي، دا د نسل د قوي کولو د پرمختګ یو ستر اساسي ټکی دی. اوس کله چې زه خپله غواړم زه چې کله د ژورنالیزم په صفت په افغانستان کې مې دنده ترسره کول، دلته هم فعالیتونه کوم، ما خپل پلار یو ایډیال ټاکلی و، ځکه زما پلار خپله ژورنالیست دی. که یو څوک غواړي چې په ټولنه کې اتل سي باید یو ایډیال ولري. نو تر ټولو ښه ایډیال یې زموږ ته اتلان دي چې زه نومونه یادولی سم. زموږ لوی احمدشاه بابا دی چې تر هند و سند تر پنجاب پورې واکمني کړې وه او واکمني یې کوله. میرویس خان نیکه دی، زموږ ادې ده، زرغونه انا ده، زموږ د لیکوالانو څخه علامه لوی استاد علامه پوهاند حبیبي صاحب دی او دغسې غازي امان الله خان دی او زموږ د دولتي نښانونه دي چې دا هغه شیان دي چې زموږ ماشومان هر یکل باید ورسره معرفت وسي. نو چې خبرې مې ډېرې نه سي، زه بیا یادونه کوم د دغه ټولو میندو او خویندو څخه چې دلته راغلي دي چې په دغه د کتاب په برخه کې د خپلو اولادونو سره همکاري وکړي تر څو زموږ د مذهب او دغه ترڅنګ د ملي ارزښتونو، اتلانو او د خپل فرهنګونو په اړه معلومات ورکړي. ستا توجه څخه ډېره مننه.